الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو فایل سره چې تاسو خو در ملګری تاسو رومان په درو خدمت کې حاضر یم دا وخت چې زه په خپل علاقه کې ما په شګولې کې په ګرسټیشن کې څنګه تاسو وخت ته دلته زموږ کلی چې کوم نوجوانانو او کوم ناظمانو نن راغلي په احتجاج په پرلتو نو تاسو احتجاج هم کړو دا وخت راته د شګولې ساتو چې کوم ګرسټیشن انچارج دی ډېر محترم وایي شاه صاحب هغه په څنګه موجود دی وایي شاه صاحب دا راته ووایي چې کوم ناظمان راغلي د هغې سره چې کوم دغه نوجوانان راغلي یو احتجاج او پرلت یې ریکارډ کړو دا راته ووایي چې تاسو دا بجلي مین وجه سره ولې تاسو بوځئ د دې علاقې لپاره او دومره غټ لوډشیډینګ ولې دی او خلک ولې پرلت ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا کم کسان چې نن راغلي وو دوی لکه احتجاج کوو چې د لوډشیډینګ ډېر سیوا کېږي که نه بلکل دا نن نه سټارټ شوی دی د 8 بجو نه سهار نه دا مونږ ته 2 سرکټې راغلي دي یو د چک درې د 220 کیوي نه راغلی یو د چک درې 132 نه راغلی صحیح مونږ ته د 220 کیوي سرکټ سهار نه بند دی او باقي دا یو سرکټ سټارټ دی په دې نه چترال نه والا تر د باجوړه پورې چې کوم ګریډونه دي ټول په دې یو سرکټ دي نو په هغې موږ فورس شیډینګ کوو فورس شیډینګ دا دی چې دوه درې ګنټې تقریبا یو فیډر بني او یو ګنټه چالو وي نو بس دا نوجوانان په دې په باره کې راغلي وو چې دا فورس شیډینګ ولې کېږي موږ ورته هغې جواب ورکړو صحیح ښه دا راته ووایه دا اوورال یوه مسله ده که نه صرف شکورۍ ته بجلي نشته یا سدو ته نشته یا ډبر ډېرې لخونګي ته نشته نه دا خو زموږ سره نمبر وار هر فیډر بندېږي که نه 18 فیډرې دي صحیح ده زموږ سره نمبر وار بندېږي که نه په 18 فیډرو کې موږ 66 فیډرې چلاو باقي 11-12 فیډرې بند دي نو ټولو فیډرو ته دا مسله ده صحیح ده نور څه ویل غواړئ هغه ولس ته کوم چې ستاسو خلاف پروپاګنډې ته یا بس موږ ورته وایو چې خیر ګزاره وکړئ د 2 تاریخه پورې به دا مسله وي که نه تر د ماښام ماسخوتنه پورې انشاءالله هغه شټ ډاون چې بیا ختم شي بیا خپل روټین لوډشیډینګ دي په دې فیډرو خو د روټین لوډشیډینګ شته هم نه په دې نورو فیډرو شته په دې باندې نشته صحیح انشاءالله بیا ټیک شو ډېره مهرباني ډېره شکریه